الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، زه مشتاق خان یو ځل بیا په ستاسو په خدمت کې حاضر یم د زمیندارانو سره. عزتمندو، موږ ګورو چې هر کله کوم خلک انټرویوانې کوي نو اکثر داسې خلکو له ورځي چې هغه خلک زه به دا ویم چې غټ خلک وي د دنیا په لیول باندې یا ډېر مشهور خلک وي. نن موږ راغلي یو د زمیندارانو ورونو سره ولاړ یو په سفید څنګ روډ عمر آباد سره، او د دې نه تپوسونه کوو چې د دې ژوند کې څه سختیانې راغلي دي، د دې ژوند څنګه روان دی، د دې فصل څنګه روان دی، د فصل باره کې او د حالاتو باره کې به تپوسونه کوو. موږ سره عبدالکریم موجود دی چې د دې علاقې یو ښه زمیندارانو کې راځي. بل طرف ته موږ سره احسان الله دی چې هغه هم د دې علاقې د زمیندارانو د تنظیم تقریبا په مشرانو کې راځي. احسان الله نه به تپوس کوو. احسان الله څنګه چل دی ورور؟ ښه طبیعت خیر دی، حالات ښه دي؟ څه حساب دی ورور؟ نن سبا څه فصل تاسو کرلی دی او مطلب څه شی کوئ نن سبا، څه شي وخت دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن سبا غنم چې کوم کرلی دي او پالک او د سبزیانې دي، خو نن وخت کې مونږ دومره په بره حالات کې روان یو چې مونږ ته هیڅ قسمه سهولت نه ملاویږي. زمیندار ژوند چې کوم دی دا ډېر په سختۍ سره تېرېږي. زموږ په پاکستان کې چې کوم دی د اګریکلچر چې کوم دی دا د پاکستان د یو د شا درګ حیثیت لري. خو نن سبا وخت کې چې مونږ خاوره چې کوم دی دا غنم زمونږ وګورئ تاسو چې دا بې خاورې پراته دي. مونږ ته نن سبا حکومت وایي چې تاسو ته په 1800 روپۍ بوره میلاویږي، خو هغه خبرې ټولې دروغ دي جي. مونږ ته چې کوم دی په 2800 روپۍ بوجه هم نه میلاویږي. مونږ چې چاله ورشو دکانونو باندې هسې هغه بینرې راځوړندې کړي چې تاسو ته به خاوره په 1800 روپۍ میلاویږي، خو دا ټول حقیقت کې ټول دروغ دي. مونږ ته هیڅ قسمه خاوره په دغه ریټ نه میلاویږي. مونږ ته په 2800 روپۍ بوره میلاویږي. مړه دا لا څنګه حکومت شو؟ مونږ خو په دې کې بالکل خودکشۍ ته تیار یو. خاورې چې کوم دی دا مونږ ته نه میلاویږي. مونږ یو څیز مونږ ته نه میلاویږي. زمونږ د بچو چې کوم دی بالکل ژوند ګران دی او هیڅ قسمه سهولت مونږ ته نشته دی. مونږ چې کوم فصل دغه کو هغه مونږ ته په نیم قیمته مونږ نه خرڅېږي. اوس دا په خاورو باندې چې کوم دی مونږ د غنمو ته زمونږ وګورم داسې دې ته مونږ خفه کېږو، دې ته خاوره نشته دی چې مونږ دې ته خاوره واچو. خیر مونږ څوک وو؟ عمران خان صاحب مونږ خو ته د دې لپاره منتخب کړی وی چې انشاءالله ته به زمونږ په ژوند کې تبدیلي راولي. تا خو زمونږ تبدیلي کوټې رانه وسه، تا خو مونږ خیر ته کېنولو. کم از کم د زمیندارو په حال خو سره رحم وکړه، د تنخوادارو د هر یو څیز دپاره چې کوم دی مونږ په دې نه خفه کېږو. هغې دپاره هم چې کوم دی ته دغه وکړه، خو د زمیندارو په حال خو سره رحم وکړه که نه. مونږ ته خاوره نه میلاویږي، تخم نه میلاویږي، یو څیز مونږ ته هېڅ قسمه سهولت نشته دی. مونږ خو بالکل چې کوم دی زمیندارۍ پرېښودو ته تیار شوي وو. خیر مونږ څوک وو؟ مونږ څوک وو؟ خیر ملګرو، دا موږ سره د سفید څنګ روډ د عمر آباد یو زمیندار دی چې هغه خپله پریشاني تاسو ته وړاندې کړله چې نن سبا دې ته د فصل لپاره د خاورې ډېر یو شدید ضرورت دی او هغه ریټ کم او زیات، خو یو سیټ ته به ګو مونږ دي وایي چې مونږ ته خاوره میلاویږي هم نه. که فرض کړو د دې ته په صحیح ټایم باندې د یو څیز وصولي ونه شي، یو څیز ورته په صحیح ټایم باندې لکه د خاورې ضرورت دی خاوره ورته میلاو نه شي، نو چې دا فصل کمزوری کېږي، دا زموږ ملک کمزوری کېږي. دا زموږ د ملک څنګه چې احسان الله یو زمیندار سړی دی، هغه ویل چې اګریکلچر زموږ د ملک یو ډېره نږدې او ډېره اهم حصه ده. نو د دې لپاره زموږ حکومت ته دا خواست دی او دا اپیل دی. دې زمیندارانو ما ته وویل چې موږ ستا د کیمرې په ذریعه باندې موږ او حکومت ته دا یو پیغام ورکوو چې حکومت دې مهرباني وکړي اګریکلچر سیکټر ته دې هم څه نه څه ترجیح ورکړي چې د کوم شي ضرورت وي د کوم وخت کې، نو چې په هغه وخت کې د زمیندار ورونو ته هغه څیز د ښه نه ښه ریټ باندې او په مناسب ریټ باندې او په مناسب ځای کې میلاو شي. جی